د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانہ وا یو سړی د خپل دوست سره جګړه وکړه دوست سره جګړه وکړه او په جګړه کې ورته وی چې والله لا اکلم معك حين په خدای قسم چې یو حين بدر سره خبرې نکوم حين دا حين لفظ قران کې ډېر ځای کې راغلی سورځي 13 شوي سړی پیمان شو چې دا خو زما دوست دی او د سره به خبرې څنګه نکوم نو لاړو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او ورته وی چې ما جی قسم خوړلې د خپل دوست سره د خبرونه څنګه قسم دې خوړلې چې والله لا اکلم معك حين یو حين بدر سره خبرې نکوم نو صدیق او زس چلو کوم ورته وی چې سلوخ کاله به ور سره خبرې نکې بیا کوا ا سړی وی واه زه یو ورځ نشم ټینګې ده هغه سره د خبرو نه کولو او صدیق اکبر وی چې سلوخ کاله به ور سره خبرې نه اسه وایم چې دې ته سوچ وکي چې یو سړی دې قسم خوري اوس پیمانه ده نو د قسم علاج لټي په علاج پسې ګرځي چې ګناګارم نشما او دا کار اومش اوس خود پښتنو په دې خلک کې هغه غلې شوی دی قسم خدای راستی او قسم په خدای او ما دې خدای ویو په خدای مې دې قسمیو د خدای په ذات مې دې قسمیو په قران مې دې قسمیو په پیغمبر مې دې قسمیو په تاکال صاحب مې دې قسمیو په بابا صاحب مې دې قسمیو اوس خو د پښتون خله نه ده ډیران مونږ نه دا تور ګونګټان پیژنې ها دا تاسو د کوم ملک خلق زما مخه تکې نه خدای خبر چې سب دا جمی کې به په خوا دی وخو کې خلق د جماعتونو کې واخا چو نو چې دا جمع به په وتو شو نو دې کې به تور ګونګټان پیدا شو هغه تور ګونګټ د څه شه دی چې لاس ولا وروړي نو پسکایا چي چې ګوتې دی ور پورې ولګي نو ګونګټ پسکایا چې هغه ګوتې ته بیا سپېګمو تکا نو منډه به وای د ډېر ښاب وي نو مونږه هغه تور ګونګټان خو چې ګوتې راوړي پسکایا چې خبره کو کنزل بکو که خبره کو بکواس بکو خبره کو قسم بخورو تننو ګوره دنیا طلاقیان دي دنیا طلاقیان خبره د پاسه وای چې خزه په پدری کانی طلاق ساتم خبره د پاسه وای نو د درې کانی طلاق دا معنا دا چې دا خزه په د سه حرام شوا لکه مور او خور په د حرام دا به الا په درا واقعيږي چې دا خزه بل میړو کی او ور سره شپه تیر کی ای بیا طلاق کی بیا درې میاشتې عدت تیر شي
هغه نه بعد بد ترواږي خبره د پاسه د طلاق درې کانی طلاق ساتم خزه برابر طلاق کوي خزه به طلاق کوي دنیا مال راشي ما خیال دی ورځ بیا ارتدا سي کیس راځي جی په غوسه کې وما او بالکل پوه نشم او جی ډیر په غوسه کې وما او بس خلینا مې وته یو د درې خو جی ابل ور سره یو بل حرامي امزان سره را روان کړ نا ور سره چې جی غوسه کې بالکل دماغ کار نه کول نو ما ورته چې په ایمان وایا چې طلاق سره په غوسه کې خزل ور کوي او که پر رضا صلاح ور کوي ز تاسو وای اوس په خزه پر رضا سو پریدي خو غوسه شنو ور کوي طلاق وای جنو ډېر په غوسه مال ډېر کور وران شو که خیر بیړی غر کړه اوس نکی نو عرض میں داو عزیزانو چې قسم خوړلې ده د ایمان تا ګوره قسم خوړلې ده اوس علاج لټي حکیمانو طبيبانو پسې ګرځي چې علاج به سي نو صدیق اکبر ته علاج تراغه هغه ورته وی چې تور سره سلويخ کاله خبره مکو راغه حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یا شیخ حلقت غر کے ماں دوست میں ہو اغنہ میں قسم کھڑ لے چلا اکلم معک حینا یو حین بدر سره خبر نکو حضرت عثمان ورته وی چې تر مرګ پورې ور سره مکه و بیا کوا هغه چې مرشم بیا به تکو وی بس تر مرګ به ور سره خبرې نه کوي سړی نور غم زده شو چې نور غم زده شو راغه حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وی جدا مسئلہ پیخه ده ابو بکر صدیق تورغم دایو ویلې عثمان ذی نورین تورلم دایو ویلې اوستا ترال حضرت عمر ورته فرمایل چې حین ندی قسم خورلې دی وی چې او جی حین ولزا تر ما خام ور سره خبرې مکه و بیا کوا سړی خو ډېر خوشحال شو خوړه کې ولراله چراشه سلورم زل رسول الله صلی الله علیه وسلم تم ورشه کده دی ما خام نام لګرا لنډه شي خبره تاسو خیال را ما خام نام را مخ کیش عبد الرحمن بابا خبره واچه جړلې چا ورته لوبه ګوره دوست جاړې ورپسې ولې کال پس خو به وګوره ناغه ورته وای چې زد یار په دې دلز کا شتاب کړما زد یار په دې دلز کا شتاب کړما چې د عمر بقا نوینم ترکالا زد یار په دې دلز کا شتاب کړم چې د عمر بقا نوینم ترکالا تلوار زکه کوما چې تلکالا پورې بجوندې سو کی په دې خبره پوه شوي زد یار په دې دلز کا شتاب کړما چې د عمر بقا نوینم ترکالا عاشق سړی چوي هغه چرتا فراق د محبوب چې ده هغه گواره کولش
یو عاشق دی شپه ورځ ګرځي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په تلاش کې چرته د یو مولا مسله واورېده د مرګ نرستو په قبر کې به سړی ته رسول الله صلی الله علیه وسلم خودلې کی هغه ول ها وې سړی چې مرشي نو په قبر کې پړومبای ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات اقدس به ورته خودلې کی نو دا سړی وای چې سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی اجل کی اس لیے ہم انتظار کرتے ہیں دا میں اوریدلی چې په قبر کې جناب محمد رسول الله بخود لیکيږي نو اجل کی اس لیے ہم انتظار کرتے ہیں دا اجل انتظار کوم چې خدای زر راولا چې زمر شمه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر وګورم مرگ واڑی یا اللہ زر میں مرگ سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی اجل کی اس لیے ہم انتظار کرتے ہیں اس جناب رسول اللہ تصویر خوب پا قبر کے ارچا تا خودلے کی گی کسڑے نیک ویم ورتب خودلے کی گی او کسڑے بد ویم ورتب خودلے کی گی ګوري به هر سره خو سوال به ور سره دای چې ملائکه به ورته وایي چې ما كنت تقول في حق هذا الرجل او مرید دې هسته متعلق دې په دنیا کې څه خیالو دا سره چې څه وخت کې وګوري جناب محمد رسول الله تعالی دے بچوئی وہی بہذا محمد الرسول اللہ وآمنا بے دا جناب محمد الرسول اللہ دے او دا غاستی دا چھ ما پا دنیا کی پی ایمان روڑے ہو ملائکے بورتوئی چو نیک او دا نیک بخت بچیا و نیک خصلت مونږ ته وړاندې نم پته و چې ته به همداسې جواب راکړې اوس دا قبر دی وګوره چې څومره درته کولاو شو که د دې نه زیات ضرورتي چې نورې کولاو دی به راپاسي د مازدیګر ټیم به چې مونځ کوم ملایکې به ورته وایي نوم که نومة العروس او د شپ دلتا پشان د ود کې دود ډومبش په دناوي منځونو مغو چې دنیا کې د کړي دلته د منځونو حاجت نشته داسې بمي او داسې خلق بمي چې ما كنت تقول في حق هذا الرجل و بدبخت د دې هسته متعلق د په دنیا کې څه خیال دا مړ به ورته وي ها ها لا ادري آی هاي په خدای قسم کزه خو پیجنما نو چې د قبر غوندې زوی او د قبر پولیس درنګیر چا پیر ولاړ وي او د خدای غوندې عدالت وی او ته په دغه وخت کې وای چې زه محمد رسول الله نه پیژنم سهال ودی سهال بجوړ ملائکه ورته وی بیا ورته وګورا ما كنت تقول في حق هذا الرجل او بدبخت د دې سړی متعلق د دنیا کې ساقي دوا
دے بیا ورته وی ها ها لا ادري ها ها معنا هاي هاي زخ والله کدا پیژن نو ملائکه به ورته وی چو پلیتا او مردارا مونږ ته د وړاندې نه پته و چې تبم داسې جواب کړي نو زمکه به پروچته شینو دا پخته به په یو بل کې نه باسی حدیث کې راځي چې یو داسې اجدها به ور سره په قبر کې مقرر شي چې هر منټ بعد به یو ټک ورک داسې ټک به ور کوي چې د ډوکی به په قبر کې ټوپونه وي یا به ورته اور مقرر شي د جهنم نه چا به قبر لور راځي او په قبر کې به هغه د جهنم شغلې دې سوځي یا به ټول قبر د جهنم د کندو نه په باندې یو کنده جوړ شي الله دې امان